څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل د یتیم بچي له سترګو بارانونه ورېدل د یتیم بچي له سترګو بارانونه ورېدل. دا زاړه دیوالونه چې کوم تاسو ګورئ که نن یو د شړک باران وشو نو دا دیوال هم ولیږي. په کور کې ژړا ده نو باور وکړئ چې شپې زما خوب ورک شو. یو ملګري سره مې مشوره وکړله چې څنګه وکړو دې کلینیک کې څوک پاتې شي چې زه سهار وختي دلته ځم. بل ملګري سره مې خبره شریک کړم دا چې عملیات ته روان کړو څنګه به وي وایي توکل په خدای کوې رای وړه. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ چې د دې ورور دوه درې خبرې تاسو سره شریک کړو له هغې نه بعد له ځان سره وړو توکل په خدای که عملیات ورته ضرورت نو عملیات ضرور ورته کوو. څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل. السلام علیکم وروره. جوړې وروره څنګه رنګ دې زیړ شوی دی؟ الله روزانه بس دا ګردې تقریب ډېر سخت په عذاب کړی ډېر مخکې نه او اوس هم ډېر په عذاب یم. اوس چې ګرده او دا یو کناټي سره دا یو خپل ډېر سخت په عذاب یم. ناسته داسې لنډولې اوږدولې ډېر نه شو چې ډېر خوځوي په عذاب کړی ډېر سخت زیات یم. بیګا ما ته زنګ راغی ستاسو د ګاونډي لامل څه و؟ دا ګاونډي په عذاب شم ګاونډي را باندې غږ وکړو چې روزانه ولې ډېر په عذاب باندې نور نه پوهېږم چې ګردې ډېر سخت په عذاب کړم چې نه ویده کېدی شم نه کېناستی شم نه ودرېدی شم او دا ډېر سخت په عذاب کړم. او ګاونډي بس دې ما ورته مدار صاحب ډاکټر صاحب ته مالې سوال جواب وکړم او چې موږ داسې ډپریشن دپاره څه مرسته موږ سره وکړي یا مثلا نور څه لاس نیولې موږ سره وکړي چې موږ حالات نور ډېر خراب دی نو ګنجایش د ګزارې نور نه کېږي. بېګا ماشومان هم ژړل او ډېر سخت فریاد ماشومان هم ډېر سخت زیات کوو. ما ته وایي یاره هغه چې ته په سر باندې موږ ته ژوندی نه کېږي ګزاره نه کېږي او خپل شته خپل په ځان اعتبار نه لرو. دا تکلیف ډېر زیات و. ماشومان مشته خبرې هم لیدو ډېر سخت یې وژړولو. نو ماشومان دي که نه اخر په خپل پلار باندې ځورېږي نو تاسو احساس وکړو چې زه به نښه کېږم. بیخي نو طبیعت هم نو ګډ وډ کې داسې پېښ شو. څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل د یتیم بچي له سترګو بارانونه. ولې ژاړې څه خبره؟ پلار مې بېګا دلته سخت شوی او مونږ ګاونډیانو ته خبر وکړو چې ډاکټر صاحب ته زنګ وکړئ که زما پلار باندې څه چلو شي نو بیا به مونږ څوک ساتي. که زما په پلار باندې څه چل شوی بیا به مونږ څوک ساتي. څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل. چې ډاکټر ته وایي چې راشي ما د پلار ښه کېږي انشاءالله. ښه کېږي هېڅ مشکل نشته. وروره زړه خدای ته راسره مل شي ولې نه پوهېږو ولې نه پوهېږو څه وړې وړې سلګۍ کړو څه بې رحمه قتل کېږو خدای ته راسره مل شي ولې چې ګرمي چیږه وایي وروره بس ګرمي بس د خدای لم نیوله بس کله دا څادر لمدو ګلان باندې مخ ته واچوو کله به دا داسې وکړو بس همدا وخت تېروو. چې عملیات ته وکړې ته خو به نور هم په عذاب شي او دلته چې دی سولر چې نه وي نو پکې نه وي دا خو به نور هم سخته شي زخم دې خرابېږي. بس نو موږ بس نه لرو هم د اپریشن وکړو د مجبورۍ نه کوو ولې چې ما خپل د سر اپریشن وکړو همدې کې ډېر سخت قرضداره شوم. د دغې دردونکې کورنۍ موږ ستونزې ځان سره نوټ کړه. له تاسو مه هیله ده دا ویډیو شیر کړئ
تر هغې شعر کوي چې د دغې ورور د خاطره نورې مرستې وشي، بیټرۍ ورته واخلو، سولر ورته واخلو. په دغه دشت بیابان کې ونه څه شی نشته دی، ګرم اوبو سره دوی خپل روژه هم تېره کړه، واوره نه وه. دلته ما روژه ماتې دې ورور سره کړی دی، مطلب د ګرم اوبو سره مې کړی دی، همدې سره مې روژه ماتې کړی دی. یو ورور چې ګلزمین نومېدو، دوبۍ نه ورته 15,000 افغانۍ لیږلې وې. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، هغه 15,000 افغانۍ مونږ دې ورور ته ورکړل په هماغه ساعت کې چې ته دا واخله، فلحال د ماشومانو دپاره چای بوره وړه واخله. هم دی دا هغه بېوزله کورنۍ ده چې موږ او تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لري چې د دوی لاسنیوی وکړو. ګرمي ده، پکې ته ضرورت لري، سولر ته ضرورت لري، هیڅ سم نه لري. همدا اوس هم راباندې خوله ماته ده او موږ او تاسو پکو ته پراته یو، د دې تر څنګ چې دی کولرو ته پراته یو. وروره هغه ورور غوښتل چې ته ورته مسکا وکړې او د دې تر څنګ دغه ماشومان لږ ورته وخاندې. مخکې له هغې نه زه تا ته د هغې امانت سپارم. 1 2 3 ته خپله وشماره ورور، وشماره چې څو روپۍ دي. 1 2 3 4 5 15,000 افغانۍ دي. ته په نصیب کې امین. امن یو جهان مننه. ډېره مننه ګلزمین وروره، ډاډ دې ترلاسه کړه، ستا امانت دغه ورور ته ورسېدو. خدای دې د هغې ته دومره ډېره ورکړي چې په ټولولو پوه نه شي. خدای دې ورسره د دنیا ښه وکړي. خدای دې نو دا پیره چې د ګاونډي له لورې ما ته زنګ راغی چې سړی په عذابه دی او ټول ماشومان ورته ژاړي، نو ما نه هغه خوب ورک شو او هغه راحت رانه ورک شو. د دیو د ماشومانو ژړا او د دیو د بېوسي زما څېرې ته مخې ته شوه. نو تاسو ویډیو شیر کوئ، په سکرین باندې دغه شمېرې چې ګورئ تاسو کولی شئ د دغې ادرس له دغې ورور سره مرستې وکئ. دې ورور ژوند وژغورئ. زموږ چې څه د وسه دغه دی، موږ راغلو کومک یې اولیا هم وکړله، دا ورور به ځان سره واخلو. دا ناامیده موږ نشو پرېښودی، دې ځای نه به ویسم ګاډۍ به کښېنوم او روغتون ته یې بیا ورسوم. پاتې علاج کې به سره برخه واخلئ تر څو د دغې ورور ژوند وژغورل شي او دغه واړه ماشومانو دپاره جوړه جامې، بیټرۍ، سولر او کورنۍ دپاره څه خوراکي توکي ورته واخلو. دا چې کډه هم بیماره ده، ویلې چې هغه هم راوغواړم، مالې نه زموږ عزت دی، زموږ خور ده، هغه څه ته غواړي، هغه خپله ناروغه ده. نو تاسو مو هیله دا ویډیو شیر کړئ چې تر څو دې سره نورې مرستې وشي. نو وروره زړه مه ښکته او ته به داسې چلو کې ځان تیار کړه چې زه د خیر سترګو بارانونه ورېدل، د یتیم بچي له سترګو بارانونه ورېدل، څه اوښکې څاڅېدې ګریوانونه لمدېدل، د یتیم بچي له سترګو بارانونه ورېدل. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. یوسف خانه تا سوچ داسې کړی و چې تا ته به څوک ګاډی راوړي او تا به دې ځای نه وړي؟ مخکې دې داسې کوم سوچ کړی و؟ الله تعالی بس تا خوشحاله آباد کړي چې دا موږ سره بس دومره احساس یې موږ سره رسم کړه. دا موږ هېڅ شی نه، موږ انساني سره وجیبه پوره کړې ده او دا ستاسو حق دی. او په کوم ځای کې هم چې بېوزله او ناداره داسې اوسي، موږ به یې پوښتنه کوو انشاءالله. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه، ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه،